آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو خونړۍ جګړه د یو انسان د غرور او تعصب له امله پیل شوه؟ هو، خبره د اډولف هټلر ده. هغه څوک چې د نړۍ تاریخ بدل کړ او د میلیونونو انسانانو د مرګ لامل شو. دا چې هټلر کومې جګړې کړې دي، څنګه او له چا سره یې کړې دي، بیل بحث دی چې په یوه بله ویډیو کې به پرې بحث وکړو. خو په دې ویډیو کې غواړو چې د هغه پر شخصیت خبرې وکړو او پوه شو چې نوموړي څنګه ژوند وکړ، له څه شي څخه یې ویره درلوده، ولې یهودانو څخه بد راتلل او څنګه یې خپل ژوند ته د پای ټکی کېښود. دا او ډېرې نورې پوښتنې مو په دې ویډیو کې ځوابوو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ښایي تاسو ټول په دې پوهیږئ چې اډولف هټلر د تاریخ یوه وتلې او مشهوره څېره ده. هغه یو سیاستمدار او ځان غوښتونکی رهبر و چې په میلیونونو انسانان یې د مرګ کندې ته ټېل وهل. هټلر د 1890 میلادي کال د اپریل په 20 د استرالیا په یوه کلي براوناو امن کې وزیږید. د پلار نوم یې الیویس هټلر او د مور نوم یې کلارا هټلر و. له کوچنیوالي د انځورګرۍ مینه ورسره و او غوښتل یې چې د هنر په ښوونځي کې شامل شي، خو څو ځله رد شو. له همدې امله یې د ژوند ډیره برخه په فقر او سرګردانۍ کې تیره کړه. هټلر که څه هم تر ټولو سخت ظالمانه فرمانونه ورکول، خو هیڅکله د یهودیانو د مرګ پوځي کمپونو ته نه ورته او د دې کمپ وحشتناک جنایتونه یې نه غوښتل چې په خپلو سترګو وویني. ویل کېږي چې هغه یو نازک خیاله او احساساتي انسان و. هټلر د ځوانۍ په دوره کې د یو انځورګر په توګه ونه منل شو. هغه د انځورګرۍ له نړۍ سره ډیره مینه درلوده، خو د اثارو هیڅکله د خلکو پام ځان ته جلب نه کړ. د ځوانۍ په دوره کې ښوونځی پرېښود او د وین په ښار کې د یو انځورګر په توګه ډیر سخت او له کړاوه ډک ژوند تجربه کړ، خو بازار یې ونه موند. هټلر تقریبا 3 کاله د وین په ښار کې په یو هنري کالج کې پاتې شو. هغه ویناوالي په ډیرو عجیبو لارو او طریقو تمرین کوله. که څه هم هټلر یو بیرحمه سیاسي شخصیت و، خو په دې هم باید سترګې پټې نه کړو چې هغه ډیر تکړه او زبردسته ویناوال هم و. هغه به په عجیبو او غریبو طریقو ویناوالۍ ته تیاری نیو. همدارنګه ده به له دې ویناوالۍ څخه فلم او عکسونه اخیستل تر څو د هغو په لیدلو سره دی وکولی شي د خپل ژوند فلسفه پر مخ یوسي. البته ده نه غوښتل چې د ویناوالۍ ویډیوګانې او عکسونه دې نورو نسلونو ته پاتې شي. ویل کېږي چې نوموړي خپل نږدې کس هافمن ته دستور ورکړی و تر څو دا ویډیوګانې او عکسونه له منځه یوسي، خو دا څرګنده خبره ده چې هافمن دا کار ونه کړ. دی یو نوموتی سرتیری و او د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال ټپي شو. ان د مرګ تر خولې ورسید، خو هغه وخت د یو بریټانیایي سرتیري لخوا له مرګه وژغورل شو. هټلر ټول عمر د جګړو په میدانونو کې تیر کړ او هیڅکله یې د جګړو له شرایطو څخه شکایت ونه کړ او هیڅکله یې د رخصتۍ او آرام وړاندیز هم نه دی کړی. نوموړی د انیمیشن په کارتون مین و او د والټ ډیزني آثار یې ډیر خوښېدل، ځانګړې توګه سپین واورین انیمیشن او اوه پیریان چې په 1938 میلادي کال د نازي آلمان د اطلاعات وزارت لخوا وپېژندل شو او د هغوی یوه نسخه د هټلر په خپله ځانګړې سینما کې کېښودل شوه. دی له دې امله ډیر خفه و چې الماني انیمیټوران نشي کولی چې د والټ ډیزني په څیر آثار جوړ کړي. هټلر له پیاوړو امریکایي شخصیتونو څخه الهام اخیستی و، لکه نوموړي د فورډ کمپنۍ د مشر هنري فورډ یو انځور په خپل کاري میز ایښی و. هغه دا خوښول چې عجیبه او ځانګړي کارونه وکړي. د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې د هڅه کوله تر څو د خبرې کوونکو سپو پاوځ جوړ کړي. هغه په دې باور و چې په دې کار سره به انګلستان او امریکا ته هم ماتې ورکړي. حتی ویل کېږي چې هټلر یو سپي ته د زما مشر یا ماین فوډر نوم ورکړی و. باید ووایو چې هټلر د حیواناتو سره د ناوړه چلند پر وړاندې سخت غبرګون ښود. هغه تل د سبزي خوړونکي رژیم په لټه کې و او د نوموړي هغه ملګري چې غوښه به یې خوړله نیوکه یې ورباندې کوله او اجازه یې نه ورکوله چې دوی غوښه وخوري. هټلر د ایډوارډ بلاخ په نوم یو ځانګړی طبیب درلود. د هټلر کورنۍ د درملو د پیرلو توان نه درلود، خو ایډوارډ بلاخ چې یو یهودي طبیب و له دوی سره ډیره ښه رویه کوله او مرسته یې ورسره کوله تر څو دوی ته درمل او روغتیایي توکي برابر کړي. ویل کېږي چې هټلر غوښتل نیک انسان پاتې شي. نوموړي په آریایي نژاد باور درلود او غوښتل یې داسې نړۍ جوړه کړي چې پکې آریایي او مسیحي نژادونه موجود وي. له ماشومتوبه همدا باور ورسره مل و.
هغه په پیل کې له کشیشانو څخه د خپل دین اړوند درسونه پیل کړي وو، مذهبي ترانې ویلې او د کشیشانو نقش یې لوباوه. هټلر د نازي رژیم تر واک لاندې شاوخوا 6 میلیونه یهودان ووژل. د یهودیانو د وژلو لپاره یې ځانګړي پوځي کمپونه جوړ کړي وو. خلک یې په غازونو او جنگي وسایلو ووژل او د هغوی شتمنۍ یې ضبط کړې. د هټلر د ظلم او خونړیتوب له امله ټول ټال شاوخوا 18 میلیونه انسانان وژل شوي دي چې پکې ملکیان، پوځیان، سیاسي مخالفین، اقلیتونه او بیګناه خلک شامل دي. دا جنایتونه د نړۍ تر ټولو ویرونکي او وحشتناک تاریخ په توګه ثبت شوي دي او د بشري تاریخ یو تلپاتې او خونړۍ کیسه ده. خو جالبه دا ده چې هغه یوازې یو یهودي چې د کورنۍ طبیب وبخل او دا یوازینی یهودي و چې هټلر ته نږدې و خو ژوندی پاتې شو. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې متحده ایالتونو د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې د هټلر د وژنې لپاره له مهمو تکتیکونو څخه کار واخیست. له دغه تکتیکونو څخه یو دا و چې د متحده ایالاتو مامورینو د هټلر په خوړو کې د استروجن هورمون په زیاته اندازه ترزیق کړ. دوی دا کار د نوموړي د ځانګړي باغوان په واسطه وکړ. له دې مادې څخه یې ځکه کار واخیست چې دا ماده هم بې خونده وه او هم یې پیژندل ناممکن و. خو د هټلر د وژنې لپاره د دوی دا عملیات ځکه بریالي نه شول چې نوموړي د خوړو د کتلو یا ټیسټ لپاره بې شمېره معاینه کوونکي ګمارلي وو. کېدای شي باور یې سخت وي، خو د تاریخ په اوږدو کې ډیری رهبران داسې هم و چې له پیشو او پړانګ څخه ډیر ویریدل. له دې ډلې څخه یو هټلر هم یادولی شو. همدارنګه ویل کېږي چې اسکندر مقدوني او اسامه بن لادن هم له پیشو څخه سخت ویریده. په همدې دلیل هټلر هیڅکله پیشوګانو ته ورنږدې نه شو، حتی د هغوی په اړه یې خبرې نه کولې. هټلر د فلوکس واګون د کمپنۍ مسؤل و، خو هیڅکله یې ونه شو کړای تر څو د دې کمپنۍ یو کوچنی موټر وچلوي. د دې په اړه چې هټلر موټر چلولی شو که نه اختلاف موجود دی، خو ثابته خبره دا ده چې هغه لایسنس نه درلود. په 1921 کال کې چې کله یو موټر په تیز سرعت سره د پولیس تر څنګ تیر شو، پولیس یې د نمبر پلیټ په اخیستلو سره نمبر د هغه څښتن ته ولیږل، خو وروسته معلومه شوه چې د موټر اصلي څښتن خپله هټلر دی. نو موږ نشو کولی دا ادعا وکړو چې د هټلر موټر زده نه و. هټلر واده هم ونه کړ، په داسې حال کې چې نوموړي له ایوا بران سره اوږده موده اړیکه درلوده. ویل کېږي چې د ده شاوخوا ډېرې زیاتې نورې معشوقې هم ګرځېدې، خو د به ځان تل مجرد ښود. هغه پر ځان هم ډیر مین و او فکر یې کوو چې د یو جذاب او زړه راښکونکی کس دی. که څه هم له بران سره تر ډیره په اړیکه کې و، خو هیڅکله له هغې سره یو ځای د خلکو په وړاندې راڅرګند نه شو. نوموړي په دې اړه ویلي دي چې د آلمان د خلکو برخلیک ما پورې تړلی دی، نو زه نه غواړم واده وکړم. یوه ورځ هټلر د ژوند په مهمو ورځو کې په درانه خوب ویده و او دستور یې ورکړی و چې هیڅوک یې باید راویښ نه کړي. په دغه ورځ ګڼ شمېر متفرقین د سمندر څنډو ته راښکاره شول او د فرانسې ډېرې برخې یې بیرته تر خپل واک لاندې راوستې. پوځي مشران د دې یرغل په لیدو نه پوهېدل څه وکړي او هیچا د دې جرأت نه شو کولی چې هټلر راویښ کړي. هټلر باور نه درلود چې د عملیات به ترسره کیږي. نو متفرقینو د آلماني پوځیانو د غولونې لپاره دا طرحه جوړه کړې وه چې دوی به تر همدې ځایه پیاده راځي. نو د هټلر ملګرو فکر کاوه چې پیاده راتګ یو کال وخت نیسي، نو پر وړاندې هیڅ اقدام ونه کړ. دا چې متفرقین څوک وو، نو لنډه نتیجه دا ده چې هغه متفرقین چې د فرانسې ساحې ته رانږدې شول او برید یې وکړ د متحده قواو یا الاید فورسز پوځونه وو، په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو، بریټانیا او کاناډا او د هغوی ملاتړي او ځینې آزاد فرانسوي او نور متحد هیوادونه. دغه لوی برید د اورلورد عملیاتو په نوم او د نورمادي د سرحدونو په نوم پیژندل کیږي، چې د 1940 کال د جون 6 نیټه یې رسمي شروع وه. هټلر ډیر ارمان درلود چې د پاریس ننداره له ایفل برج څخه وکړي، خو کله چې د الاید فورسز په لاسونو فرانسې سقوط وکړ، فرانسویانو اجازه ورنکړه چې هټلر د ایفل له برج څخه د پاریس منظره وکړي. په همدې خاطر یې برج ته د ختلو لار بنده کړې وه، نو د هټلر د ارمان پوره نه شو. ویل کېږي چې هټلر د ځوانۍ په موده کې ډیر سګرټ څکول، ان کله به یې په ورځ کې له 25 تر 15 سګرټه دودول. خو کله چې پام شو چې سګرټ روغتیا ته زیان رسوي او په حقیقت کې پیسې هم پرې ډېرې مصرفیږي، نو له دې عمل څخه یې لاس واخیست او ان د سګرټو له بوی څخه یې هم کرکه کېده.
د دویمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې د یوې لویې کمپنۍ چې د سګریټو مخالفه وه کمپاین پیل کړ او خپله یې د سګریټو په زیانونو او دا چې بدن ته کوم تاوانونه او زیانونه رسوي خلکو ته وینا کوله. خپل ټول ملګري یې دې ته وهڅول تر څو له سګریټو لاس واخلي او له دوی څخه چې هر یو سګریټ پرېږدي له هټلر څخه به یو د سرو زرو ساعت په ډالۍ کې وړي. هټلر د 1945 میلادي کال د اپریل په 10 د برلین په بیلتزبرګ کې په خپل کور کې ځان وژنه وکړه. هغه په خپل کور کې د زهرو په خوړلو سره خپل ژوند ته د پای ټکی کېښود، خو ځینې بیا وایي چې هغه د ټوپک په واسطه ځان وواژه. د هغه مرګ د نازي رژیم د سقوط پیل و او نازیانو خپل پاتې ځواکونه په بیلابیلو جګړو کې له لاسه ورکړل او نازي رژیم پای ته ورسېد. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ، په کمنټ کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست نو اترنګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې ورسره د ځنګولي تڼۍ هم کېکاږئ تر څو دا ډول ویډیوګانې تر نورو ژر تاسو ته ورسیږي.